د برطانیې دوه فوجیان منډې وهي د یو ډیر اهم خفیه پیغام سره. کوشش کوي چې په څه ناسه طریقه باندې خپل 1400 فوج ته ځان ورسوي او د جرمن فوج د سرپرایز حملې نه خبردار کی. ګینې ټول به ډیر په بېدردۍ سره د جرمن فوج د لاسه ووژل شي. وخت ډیر کم دی او په لار کې هر طرف خطره ده، هر طرف لاشونه پراته دي او دا یو حقیقي کیسه ده د لومبي جنګ عظیم یعنی ورلد وار 1. دغه دواړه ملګري ویل او ټام ډیر په احتیاط سره قدم اخلي ځکه چې هر طرف ته جرمن فوج پروت دی. پاس په هوا کې د جرمن جهازونو خطره ده، لاندې په ځمکه د ټینکونو خطره ده چې په بنکرز کې پټیږي، نو د خفیه بمونو خطره ده، د لرې لرې نه د سنایپر خطره ده او کله کله خو د اسمان نه په جهاز راغورځېږي. خو د دې هر څه نه باوجود بیا هم منډې وهي او روان دي ځکه چې په هغه 1400 فوج کې د ټام خپل رور هم موجود دی. آیا دوی به هلته په وخت باندې ورسیږي او که نه؟ آیا ټام به هغه 1400 فوج او هم خپل رور د جرمن فوج د حملې نه بچ کی او که نه؟ دا ټول هر څه به نن په دې ویډیو کې مونږ ګورو. خو د دې هر څه نه مخکې په دې باندې ځان پوه کول ډیر ضروري دی چې دا لومبی جنګ عظیم یعنی ورلد وار 1 دا اخر ولی او څنګه شروع شو. دا جنګ عظیم اخر ولی دومره ضروري و چې د 4 کال پورې مسلسل جاری و. 2 کروڑ خلک ورکی ووژل شو او د 2 کروڑ نه زیات خلک ورکی زخمیان شو. نو راځئ چې نن د دې هر څه نه ځان خبر کو. د لومبي جنګ عظیم یعنی د ورلد وار 1 شروعات هلو شو کله چې د بوسنیا ملک په یو سرکاري دوره باندې راغلی د آسټرو هنګري ملک شهزاده او کیدونکي بادشاه په 28 جولای باندې 1914 کې د ورځې په باندې 11 بجې وي چې د یو 19 کلن هلک د لاسه په خپل ګاډي کې وویشتل شو او قتل شو. خو د 19 کلن هلک اخر ولی او په څه وجه باندې دغه شهزاده قتل کو؟ ځکه چې دا شهزاده د آسټرو هنګري ملک چې په هغه وخت کې د یورپ دویم غټ ملک و د هغې راتلونکي بادشاه جوړېدو والا او دغه آسټرو هنګري ملک قبضه کړې وه په خپل ګاونډي ملک بوسنیا باندې. د بوسنیا په قبضه کېدلو سره د بوسنیا خلک ډیر په غوسه شو، ځوانان یې راوچت شو او یو غټ تنظیم یې جوړ کو چې خپل ازادي خپلواکي واپس د آسټرو هنګري نه واخلي. او دې تنظیم ته دې ګروپ ته نوم ورکو بلیک هینډ یعنی تور لاس. او دغه 19 کلن هلک چا چې دا پرنس قتل کو د دې تعلق د بلیک هینډ ګروپ سره و. د شهزاده په قتل کېدلو سره د آسټرو هنګري ملک عوام او حکومت ته یو ډیر غټ درد ورسېدو او د خپل شهزاده د انتقام اخیستلو لپاره په 28 جولای 1914 کې د شهزاده د قتل نه یو میاشت وروسته آسټرو هنګري د خپل بېشمېره فوج سره د بوسنیا په ګاونډي ملک سربیا باندې حمله وکړه. خو په دې قتل کې د سربیا اخر څه قصور و؟ آسټرو هنګري په سربیا باندې حمله ځکه وکړه ځکه چې د دې ځوانانو دا تنظیم یعنی بلیک هینډ د سربیا حکومت سپورټ کاو او د سربیا حکومت ورته پنام ورکړی وه. دې تنظیم به په آسټرو هنګري کې د سربیا د فوج په مدد سره مختلف قسم دهشتګرد حملې کولې او په کومه وسله باندې چې دغه پرنس قتل کړل شو دغه وسله هم د سربیا حکومت ورکړې وه او د شهزاده د قتل دغه ټول پلان سربیا جوړ کړی و. خو دلته یو ډیر اهم سوال پیدا کیږي او هغه دا
چې سربیا اخر ولې بوسنیا سپورټ کوله او سربیا اخر ولې غوښتل چې بوسنیا دی واپس د آسترو هنګري نه خپل ازادي واخلي او هغه ځکه چې په سربیا او بوسنیا کې یو خلک پراته وو لکه څنګه چې لر او بر پښتانه دي د یو بل سره ډېره همدردي وه او د یو بل سپورټ یې کوو یو بل اهم سوال دا دی چې جنگ خو صرف د دوه ملکونو په منځ کې و د آسترو هنګري او د سربیا نو د دې نه جنګیزیم ولې جوړ شو نور ملکونو ورکې ولې حصه واخیسته نور ملکونه ورکې اخر ولې شامل شو دا یو ډیر اهم پوینټ دی نو دا خبره همیشه په یاد ساتئ چې په هغه وخت کې به یو ملک د بل ملک سره دا معاهده کړې وه دا وعده به یې ورسره کړې وه که چېرته په موږ باندې یو بهرنی قوت حمله وکړي یعنې بل ملک په موږ باندې حمله وکړي نو تاسو به موږ سپورټ کوئ موږ سره به ودرېږئ که چېرته په تاسو باندې یو ملک حمله وکړي نو موږ به ضرور تاسو سپورټ کوو تاسو سره به ولاړ یو یعنی یو ملک به د بل ملک ملګری و نو څنګه چې آسترو هنګري حمله وکړله په سربیا باندې نو روس چې د سربیا ملګری و هغې سمدستي حمله وکړله په آسترو هنګري باندې کله چې جرمني ته معلومه شوه نو جرمني ملګری د آسترو هنګري ملک هغې سمدستي حمله وکړله په روس باندې آټومن امپایر یعنی سلطنت عثمانیه کوم چې د ارطغرل غازي زوی عثمان غازي جوړ کړی و هغوی هم د روس دشمنانو د آسترو هنګري په طرف شو سربیا او روس سره په جنگ شو The Great Britain یعنی برطانیه چې د روس سربیا او فرانس سره ملګري وو هغوی هم د جنگ میدان ته راکوز شو دغه کارټون چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري دا د هغه وخت دی او وضاحت کوي د دې سچویشن د دې خبرې چې څنګه په هغه وخت کې یو ملک د بل ملک خلاف شو او ورلد وار 1 یعنی لومبی جنګیزیم اونخته افغانستان چې د آټومن امپایر یعنی سلطنت عثمانیه ملګری و په ورلد وار 1 کې بالکل نیوټرل پاتې شو یعنی د څه وجوهاتو په وجه باندې د جنگ میدان ته راښکته نه شو په جنگ کې شامل نه شو او هر یو ملک سره خپل تجارت خپل تګ راتګ جاري وساتو پاکستان په هغه وخت کې په وجود کې نه راغلی د هندوستان یو حصه وه او په هندوستان باندې د برټش یعنی د برطانیې حکومت نو د پاک و هند نه هم 15 لکه فوج د ورلد وار 1 میدان ته ښکته شو د تمامې دنیا ډیر مضبوط طاقتونه د یو بل سره په جنگ شو او د یو ډیر غټ او خوفناک جنگ آغاز شو هر ورځ په زرګونو خلک وژل کیږي هم فوجیان او هم عام خلک څه خلک دا سوچ کوي وایي که چېرته دې 19 کلن هلک د دې شهزاده قتل نه و کړی نو شاید چې دومره غټ جنګ به نه جوړېدو خو نه داسې خبره بالکل هم نه ده دغه ملکونه د مخکې نه آلریډي د یو بل وینې څښلو ته تیار ناستو او دا حادثه یې هسې یو بانه جوړه شوه د دې جنګونو مقصد د خپل ځان او د خپل وطن حفاظت کول نه و بلکې د خپل ځان نه په یو کمزوري ملک باندې قبضه کولو د هغوی ټول مال حال دولت هر څه لوټ کولو او دنیا ته دا ښودلو چې زما ملک ډیر غټ دی د ترقۍ په لحاظ سره نه صرف د ځمکې په لحاظ سره په هغه وخت کې دغه یو ریس روانو کلي تباه شو غټ ښارونه تباه شو د ټولو ملکونو عوام در په در شو څه خلک زخمیان او څه ووژل شو هر طرف ته ظلم او ستم شروع شو هر یو ملک د خپل ځان دپاره فتح غواړي او نور ملکونه ښکته غواړي زرګونه او لکونه فوج د
د جنگ میدان ته لیږي او د خپل فوج د تعداد د زیاتولو دپاره د خپل ملک عام خلک، عام ځوانان چې هیڅ قسم د جنگ کولو تجربه یې نشته، بغیر د څه قسم ټریننګ نه په هغوی کې د نظمونو، ترانو او شعرونو په ذریعه سره جوش او جذبه پیدا کوي او په څه ناڅه طریقه باندې د جنگ میدان ته یعنی د مرګ خولې ته ورغورځوي. او هغه کسان څوک چې په فوج کې د برتي کېدلو نه انکار کوي، هغوی په زور زبردستۍ سره په ډیر ظلم او ستم سره د خپل مور او پلار او خپل فیملی نه جدا کوي او د جنگ میدان ته بوزي. دا هغه خلکو چې د دې نه مخکې جنگ چرته په سکرین باندې نه و کتلی، ځکه چې هغه وخت کې موبایل هم نه و ایجاد شوی. خو اوس یو داسې جنگ سره مخ دی چې داسې جنگ مخکې چرته د دنیا په تاریخ کې نه و شوی. د ظالم فوجي کمانډرانو په حکم سره که مخکې په دشمن ورځي نو هم وژل کیږي او که شاته واپس راګرځي نو خپل فوجي پریدي نه وجني. هر طرف ته د وحشت او خوف تورې ورځې خورې دي. په زرګونو انسانان هر ورځ وژل کیږي، هم فوجیان او هم عام خلک. وایي که چېرته د حکمرانانو خپل بچي د جنگ میدان ته ښکته کېدل نو په دنیا کې به هیڅکله جنگ نه و شوی. اوس راځو د ټام او د ویل هغه نیمګړې کیسه مکملو او بیا د هغې نه وروسته دا ګورو چې دغه ورلډ وار 1 ختم څنګه شو. نو د یو ډیر ستړي مزل نه وروسته دواړه ملګري یو شین میدان ته رسیږي او دلته دوی یو کور ګوري. په دې کور کې دوی ته ډیر مفید څه په لاس ورځي. خو اکدم اچانک د جرمن فوج یو جهاز د برطانوي فوج د طرفه ویشتل کیږي او د ویل او ټام طرف ته راغورځېږي. د جهاز په راغورځېدلو سره جرمن فوجي په ډیر تکلیف کې او چغې وایي. کله چې د دوی په جرمن فوجي باندې ترس راځي او د جهاز نه راوباسي نو سمدستي هغه جرمن فوجي ټام په چاقو وایي. د ټام حالت ډیر زیات خراب شي. ویل خپل پوره کوشش کوي چې ټام په څه ناڅه طریقه باندې بچ کړي، خو افسوس ټام په همدغه ځای باندې مړ شي. ویل به اوس تانې تنها دغه میشن په کامیابۍ سره سر ته رسوي او د ټول فوج ژوند به بچ کوي. نو ویل ټام په همدغه ځای باندې پرېږدي او د خپلو نورو ملګرو سره د یو ځای پورې په ګاډي کې ځي. کله چې ویل په یو مات پل باندې تېرېږي نو د لارې نه په یو سنایپر حمله کوي، خو په څه ناڅه طریقه باندې ویل د دې سنایپر په ویشتلو کې کامیابیږي. د نیمې شپې په کندراتو کې جرمن فوج ویل ګوري، په ویل باندې ډزې کوي او ورپسې کېږي، منډې ورپسې وایي. د زیاتې تیارۍ په وجه باندې ویل ته هیڅ نه ښکاري او لاندې په یو نیر کې ورغورځېږي او بیا داسې سهار کې د نیر نه راوچتېږي او اخیرم دغه 1400 برطانوي فوج ته ځان را رسوي. اوس ګرځي او تلاش کوي د کرنل چې زر تر زره دغه حمله ودري، ځکه چې جرمن فوج ورته یو ډیر غټ جال خور کړی. خو اخیرم ویل دغه کرنل را پیدا کوي او هغه خفیه پیغام ورته ورکوي چې دا حمله زر تر زره ودروه، خپل فوج را واپس کا، ځکه چې جرمن فوج تاسو ته یو ډیر غټ جال خور کړی او په هغې کې تاسو راګیرئ. کرنل د جرمن فوج د خفیه چل نه خبرېږي او خپل ټول فوج را واپس کوي او همدغه شانتې د ویل او ټام په مدد سره د 1400 برطانوي فوج ژوند بچ کیږي. په دغه جنگ عظیم کې
جرمني ډیر مضبوطو او ډیر په ترقۍ سره روانو. جرمني حمله وکړه په خپل ګاونډي ملک بلجیم باندې او د بلجیم په خلکو باندې ډیر ظلم او ستم شروع کو. حالانکه بلجیم د افغانستان په شانتي نیوټرل یعنی په دغه جنگ کې شامل نه و او جرمني دا غوښتل چې د بلجیم د لارې فرانس ته ځان ورسوي. بل طرف ته په 1919 کې یعنی د 3 کاله جنگ نه وروسته د جنگ د میدان د ټولو نه غټ کلاړي روس هغه هم جرمني سره معاهده وکړله او د جنگ نه وروسته شو د جنگ د میدان نه اوچت شو. USA یعنی امریکا چې ټولو مضبوط او طاقتورو هغه هم په دې جنگ کې نیوټرل یعنی شامل نه. هر یو ملک سره ښه تعلقات ساتل، خپل تجارت ورسره جاری ساتو. په کومو ملکونو کې چې جنگونه روانو د هغه ملک مهاجرین هم USA ته را روانو. یورپ د امریکا نه ډیر لرې او امریکا نه غوښتل چې په دغه جنگ کې شامل شي. خو کله چې جرمني د برتانیا یو ډیره غټه د مسافرو نه ډکه کشتۍ ویشتله چې په هغه کې 1198 مسافر مړه شو. په دغه 1198 مسافرو کې 130 د امریکا خلکو. نو په دې معنی امریکا ته ډیره غوسه ورغله او داسې نور څه وجوهات مو. نو په دې وجه باندې امریکا د جرمني خلاف د جنگ اعلان وکړ او د خپل ډیر مضبوط فوج سره د جنگ میدان ته راښکته شو. د جنگ حالات اوس د بدو بدتر شو. دغه عظیم جنگ د 4 کالو پورې یعنی د 1914 نه واخله تر 1918 پورې مسلسل جاری و. په دې جنگ کې 20 میلیونه خلک ووژل شو او 21 میلیونه خلک ډیر سخت زخمیان شو. هر یو ملک ته ډیر زیات جانی او هم مالی نقصانونه ورسېدل. د طویل جنگ په وجه غربت ډیر زیات شو. د فوج حوصلې ډیر ښکته شوې. اوس هر یو ملک په دې جنگ باندې ډیر ستومان دی. هر یو ملک او هر یو فوجي دا غواړي چې بس دغه جنگ نور ختم شي. نو د جولای میاشت 1918 کې آټمن امپایر یعنی سلطنت عثمانیه چې د دننه ډیر زیات خراب شوی او هم د بهر نه ډیر خراب و معاهده کوي او د جنگ میدان پریږدي. 4 نومبر 1918 کې آسټرو هنګري هم معاهده وکړله او د جنگ میدان یې پرېښوستو یعنی خپل هار یې ومنو. جرمني هم ډیر شکستونو سره مخ شو، ډیر زیات خراب شو او اخیرم په 11 تاریخ 11 میاشت کې د ورځې په 11 بجې باندې معاهده وکړله چې بس نور جنگ نه کوو، نور جنگ بس دی، راځئ چې دا جنگ ختم کو. معاهده یې وکړله، دستخط یې وکړو او جنگ یې ختم کو. او بس په دغه ځای په دغه وخت کې ورلد وار 1 یعنی لومړی جنگ عظیم اختتام ته ورسېدو. ختم شو، جنگ ختم شو. ټولو مشرانو په خپلو کې لاسونه میلاو کړل او جنگ ختم شو. خو ډېرې میندې خپلو بچو ته په انتظار دي، خویندې خپلو ورونو ته په انتظار دي، ماشومان خپلو پلارانو ته په انتظار دي. جنگ خو ختم شو، خو افسوس څه ځوانان اوس هم په کندو دشتو کې په ډیر بد حالت کې پراته دي او هیڅ کله به واپس را نشي. دا اولنی جنگ عظیم یعنی ورلد وار 1 اخیر چا وګټو؟ په جنگ کې هیڅ ګټه نشته. جنگ تاوان دی، هم جانی او هم مالی. دواړو طرفونو ته په میلیونونو خلک ووژل شو او په میلیونونو خلک زخمیان شو. خو د تاریخ مطابق دغه جنگ الایټ پاور وګټو یعنی فرانس، برطانیا، امریکا، رشیا، ایټلی وغیرہ وغیرہ او سنټرل پاور وبایلو
یعنی جرمنی، آسټرو هنګریا، آټومن امپایر، سلطنت عثمانیه چې ورته وایي، بلګاریا او داسې نور. زمونږ پوره یقین دی چې دغه ویډیو به ستاسو ضرور خوښه شوي، څه ډیر نوي او مفید معلومات به ترې ضرور حاصل کړي. دلته په دې چینل د UL انګلیش مونږ هر وخت خپل پوره کوشش کوو چې ستاسو لپاره مشکل څیز په ډیر ساده او آسان الفاظو کې هغه په خپل مورنۍ ژبه پښتو کې راوړو. نو همدغه شانتې د تاریخي او معلوماتي ویډیوز لپاره زمونږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. خپل نور ملګرو سره د واتس اپ ګروپ کې ضرور شیر کړئ او لاندې په کمنټ سیکشن کې مونږ ته دا ضرور ولیکئ چې آیا مونږ په ورلد وار 2 باندې یعنی په دویم جنگي عظیم باندې بل ویډیو ستاسو لپاره جوړه کړو یا که ستاسو په ذهن کې بل یو داسې ټاپک وي نو مونږ ته لاندې په کمنټ سیکشن کې ضرور ولیکئ. See you inshallah next time. په الله سپارم.